سلامونه احترامات هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، دغه موقع به تاسو وپېژنئ. د دغه ویډیو ما مخکې هم کړی او کله چې اختر راځي یا څه ستونزه ورته پېښېږي نو موږ د دې ویډیو کوو. نو نن بیا راغلی یو چې د دغې موقع حل له تاسو سره شریک کړو. نو له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مورې ښه یې؟ شکر دی الله پاک. څنګه د زوی دی ښه ده؟ شکر دی ساعت دی تېرېږي شپې ورځې دی سبا. څنګه یې خبر شو چې ستاسو ستونزه بیا ډېر شوی دی نو ستونزه خو زمونږ دایمي ډېره ځلېږي بس شپې ورځې دی تېروي هغه تاسې ځئ راځئ څه راوړئ ماته بس ماته دا نیم ده شپې ورځې تېروو. کله بار ځو صابو سبزي راټولوم سابه د دې پټولو هغه وړم هلته خرڅوم. او کله مې زوی چې ټکو ټکو څوک پیسې میسې ورکړي پلاستیک ملستیک خرڅ کړي نو بس په هماغې باندې شپې ورځې دې تېرېږي کله ناره او کله خوړل. زوی دې څو کلن دی؟ زوی مې ورکوټی دی. ښه نو هغه چې ورکوټی دی خاوند یې نشته څو لورګانې دي؟ څلور لورګانې یو زوی. ښه اوس مریضې ناروغۍ دې څنګه ده؟ ناروغۍ مې بس دغه رماتیزم لرم پښې لاسونه مې خوږېږي دوا او دارو پیسې راسره دي. د اختر را روان دی ماشومان رانه جامې مور یې هغه د خلکو جامې راوړي ځان ته صفرې واخېستې جامېګانې څادرونه یې واخېستې مور یې موږ لا زه ورته یم زوی الله دې مړ شم چې نشته چې زه کومه یې کړم خدای دې درکړي چې دربار یې بولي نور د مخ دا روانې څوک نشته چاله وي خپلوان هم نشته؟ داسې ورځ راغلې چې نن څوک چاته روپۍ نه ورکېږي خپلوان هم څوک یې چاله ماله وی ته ویډیوګانې کې ویډیو چې زه ونه کړم نو ماله یې څوک راکړي دغه ولږې تندې را باندې تېرېږي دا دی روژه اختر را روان دی ماشومان یې صفرې نه لري په ډاک په میدان باندې لاس یې وچېږي غږ مې ورک دی مورې مورې ستړی غږ پچا غږ مې ورک دی مورې مورې مورجانې مه ژاړه الله مهربان دی. موږ بیا راغلي چې ستاسو غږ اوچت کړو تر څو تاسو سره ورونه مرسته وکړي. مه خفه کېږئ مورجانې الله بیا ناراضه کېږي. تاسو اوس هم خشاک ټولوئ؟ کله خچاک راوړم کله ځم پټونه څاډم بازار کې خلکم په هغې باندې کله ډوډۍ وچوم کله او دوی دې شته؟ دوی مې نشته دی د خپلو لاسونو نه خلاص یم کومه یې کړم چې څه شي بیا والی دوا دې نشته اوړه غوړي څه کور کې لرې؟ اوس سم نه لرم دغه دی اختر را روان دی سم لرم ماشومان مې راناسته غواړي نشته دی څه به وکړم د الله دربار ته ناسته یم ښه مورجان دا خلک چې کور ته هر څه راوړي دا د روژه تېر شو کوچنی اختر تېر شو اوس لوی اختر راځي نو دغه ماشومان دا اولادونه ستا نه څه نه غواړي خلک هر څه کور ته ولې نه غواړي ولې جامې غواړي صفرې غواړي چې ماشومان بار ګوري دننه راشي مور یې هغه دی هغې ته یې جامې راوړي هغې ته یې صفلې راوړي څادرې راوړي مور یې موږ ته یې ولې نه والم زه په څه شي بیا درته وایم اوس ته یې والم ته کومه یې کړي د ګټو وټې دلته زما خپې لاسونه خوږېږي لاړه شم دې پټو کې څه خوشې موشې ټولې بیا کوم پټي کې کار وکړم نه شم ښه مورجانې دا هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغوی څخه څه هیله مو ده څه غوښتنه هیله مې ده زویه چې موږ سره کومک وکړي جامې مې ماشومان نه لري لوستي د خوراک ډوډۍ خوراک پیسې نه لرو د ترکارۍ پیسې نه لرو د الله ایلې ته ناست یو دوی دې موږ سره کومک وکړي ټولو سره دې الله وکړي انشاءالله در سره به مرسته وشي هر کله شوی بیا به مو شي. قدرمنو هېوادوال تاسو دغه موقع ولیده چې څومره دردېږي څومره کړېږي په خپل اولادونو او خپل هم ناروغه ده نو هیله کوم چې دغه کونډه ده او یتیمان ورسره دي نو له دې سره مرسته وکړي. نو که چېرې غواړې مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 9 خوشحالي مې ستا رضا ده